خبر امریکا د افغانستان څارلو وړتیا مو کمزوره شوې ده. نور حال را سره په ویډیو کې وګورئ او ډیوه کلیک چینل در سره سبسکرایب کړئ. په سلامونو مخرک علیکم. د امریکا وایي چې افغانستان کې د نړیوالو ترهګرو څارلو وړتیا مو کمزوره شوې ده. د امریکا پوځ چارواکي وایي چې لا هم په افغانستان کې د جوګه هم د چې ترهګري ډلې تعقیب کړو، خو تر هغه وروسته یې ځواکونه له افغانستان وتلي، نو یادو ډلو څارلو وړتیا مو کمزوره شوې ده. د امریکایي پوځ ځانګړي عملیاتو قومندان ریچارډ کلارک د امریکا سنا دفاعي کمیسیون د غړو ته د خبرو پر مهال ویلي وروسته له هغه چې اطلاعات راټولول او ترهګرو څارلو وړتیا مو کمزوره شوې ده، له افغانستان خپل ځواکونه ایستلي دي. هغه زیاتوي دوی اړ دي چې افغانستان معاصره ټکنالوژي پر مټ وڅاري چې د مګری دغه چارو هم له ستونزو لګښتونو ډک دی. نو له همدې عمل افغانستان په نږدې هیوادونو کې د نظامی اډو یا همکاري لټه کې دی. د امریکا وایي چې د برخه کې پراخ ډیپلوماټیکي هڅې کړې دي، خو تر دې دمه یې بې پایلې دي. ملګرو، دا و زموږ چمتو شوی ویډیو. که ستاسو د ویډیو په اړه کوم نظر پیشنهاد لرئ، موږ سره په کومنټونو کې شریک کړئ او د لا ښکلو ویډیوګانو لپاره موږ سره پاتې شئ. تر بیا ښې چارې.